السلام علیکم درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس دی پای چارت. پای چارت د مایکروسافټ اکسل د چارتونو د نوع څخه یوه نوعه ده چې د معلوماتو د ښودلو لپاره په دایروي شکل لپاره کارول کیږي، چې هره برخه د دایرې دا د معلوماتو یوه برخه اشغال کړې ده او په مختلفو رنګونو سره ښودل کیږي. لکه فر مثال دغه یو چارت دی چې دا د دایرې مختلف برخې دي، دا 90 15 څلوېښت اته ویشت، چې دا هر یو جدا جدا معلومات او د معلوماتو یوه برخه موږ ته وړاندې کوي. فر مثال لومړی سمستر په دغه رنګ سره، دویم سمستر په دغه رنګ سره، دریم سمستر په دغه رنګ سره. دا مختلف رنګونه دي چې موږ په هر سمستر کې د زده کړیالانو شمېر مجموعه ښیي. فر مثال په لومړی سمستر کې تاسو ګورئ دغه چې دا 90 کسان دي، همدغه په دویم سمستر کې تقریبا 50 کسان دي په ترتیب سره، دریم سمستر کې همدارنګه 30 کسان دي او څلورم سمستر کې همدغسې فر مثال په ترتیب سره دغه رنګونو ته په کتو سره تاسو ته معلومات ښیي چې د هر سمستر کې د زده کړیالانو شمېر څومره دی. راځئ همدغه په عمل ډول په مایکروسافټ اکسل شیټ کې ګورو. همدغه دوستان زموږ د اکسل شیټ دی، په دغه کې موږ یو جدول یا ټیبل جوړ کړی دی چې په دغه کې د ډیټابیس څانګې د هر سمستر لیکل شوی دی او بیا په هر سمستر باندې د هغې زده کړیالانو یوه مجموعه لیکل شوې ده. راځئ اوس همدغه موږ یو پای چارټ جوړو دې څخه. دا خپله ډیټا به انتخاب کړو، لاړ به شو انزرټ ته، په انزرټ کې بیا به لاړ شو چارټ ته، بیا به دلته دې ځای نه تاسو کولی چې د چارټ هر نوع چې تاسو وغواړئ 2D 3D هر یو نوع تاسو غواړئ هغه انتخاب کولی شئ دوستانو. نو دغه چارټ ما انتخاب کړ، زه به سهار وړوکی کوم د زده کړیالانو مجموعې ته وښودل چې دا زده کړیالان دي، همدارنګه هر سمستر په مختلفو رنګونو سره ښودل شوی دی. تاسو کولی شئ دا ایډیټ هم کړئ، په دې کې تغییرات هم راولئ دوستانو. همدارنګه تاسو کولی شئ په ډیزاین کې تغییرات هم راولئ. فر مثال تاسو غواړئ چې هر ډیزاین انتخاب کړئ، هر هغه چې تاسو خوښه وي هماغه تاسو انتخابولی شئ دوستانو. همدارنګه تاسو کولی شئ فلټر سیستم لره، تاسو کولی شئ فر مثال زه لومړی سمستر او څلورم سمستر ګورم، دا لومړی سمستر او څلورم سمستر تاسو ته وښودو. تاسو کولی شئ ډیزاین ډیټا لیبل او ځینې نور شیان هم انتخاب کړئ، تاسو ته معلومات وښیي دوستانو. په ترتیب سره دغه چارټ ټایټل دی چې تاسو غواړئ چې ویې ګورئ ویې نه ګورئ، ډیټا لیبل دی چې تاسو غواړئ چې هغه وګورئ ونه ګورئ. دغه دوستانو فر مثال په مرکز کې ګورئ، انسایډ په آوټ سایډ هر یو چې تاسو کولی شئ هغه وګورئ او په همغې طریقې سره تاسو ته ډیټا وښیي په چارټ کې دوستانو. تاسو کولی شئ چې فر مثال پر یو کې تغییرات هم راولئ، بیا د اتومات تاثیر افیکټ پرې اخلي یا اپلای کېږي دوستانو. دغه د پای چارټ ښودنه چې څنګه موږ پای چارټ جوړولی شو دوستانو. مننه، السلام علیکم.